فخر کوم چې تاسو په مخ کې ښکل کړم بلکې زما ټول بچي په ما ګران دي. بیا په دې نظام پسې ما ویلي چې دا غرونه که د سرو شي د سیند کاڼي د یاقوتو خو بیا به هم حالت د غریبانو بدل نشي او چې دا غاصب نظام وي د بدلون تمه بسته چې څنګه 19 ده 19 به وي او 20 به نشي. ډېر بیا ما نور هم داسې موضوعات څېړلي لکه ما یو موضوع دغه کړله چې دا کیدی شي چې راپاسې رب دې بچ کړي. دا کیدی شي چې راپاسې رب دې بچ کړي که د لوړ او دنګ کمره راګزار شي دوباره د ودرېدو امکان دې نشته چې د خلکو د نظره راګزار شي. او دا وطن به په ژوندون یو جنت شي د جزا سزا عمل که یقیني شي خو که دغسې بې سره چاپېریال وي 100% به دا خلک لیوني شي او د سیر وړو د اغستلو توان یې نه وي څوک چې 2 منه بوجۍ په اوږه وړی شي او چې دړی وزن ته هم 15 دمې کړي هغه خلک چې څه غواړي اغستی شي. ډېر ښکلی. او بیا بله یو قطعه ده چې رویو اخته د وهم په مرض کړم نه پوهېږم څوک پردی دی څوک مې خپل دی او توقع نه زیاته مینه چې څوک راکړي زه شکي شم چې په دې کې خو څه چل دی. دا شعر بیا وایي جي ښه جي ډېر مهرباني جي. رویو اخته د وهم په مرض کړم نه پوهېږم څوک پردی دی څوک مې خپل دی توقع نه زیاته مینه چې څوک راکړي زه شکي شم چې په دې کې خو څه چل دی. او بیا چې د دې حالاتو نه متنفره شم نو زه یم زړه مې غواړي چې په کور کې غلی کښېنم. زړه مې غواړي چې په کور کې غلی کښېنم د دنیا د هرې چارې نه خبره او دا ناسازې څو ځله سړی وجني زړه به نه خورم په هېڅ یوه خبره. بیا ویمه چې عیشپرست او خودپسند چې مشران شي عیشپرست او خودپسند چې مشران شي د هغه هېواد وګړي یتیمان شي او چې کم قوم له مخلص مشر الله ورکړي رایه یې لکه ستوري د اسمان شي. او بیا ویمه چې د دشمن چړې مو شوې په مرو پڅې د دشمن چړې مو شوې په مرو پڅې او مو نه کړي اتفاق طرف ته هسې او په هر حال کې درد زمونږ مقدر دی. درد دال ری دال په هر حال کې درد زمونږ مقدر دی که د خی ډډې لولې او که د ګسې. ډېر ښه جي. ټیک شه جي که بلکل جي. او بیا ویمه چې په داسې مشر رور باندې دې واړولم خدایه په داسې مشر رور باندې دې واړولم خدایه په ما باندې نهرې تېروي په خپله موړ دی او د پلار په ټول جایداد باندې په زور غصب قابض دی زه هیڅ کولی نشم پټواري ورسره جوړ دی. او بیا ویمه چې د هغه خلکو سره مینه کوه چې په الفت باندې ایمان ساتي او هغوی له لاس د مینې مه ورکوه چې په لستوڼي کې ماران ساتي. ډېر ښکلی. او بیا ویمه په دې دغه خلکو پسې چې دا په ځوانۍ کې 2 نمبر کاتیو کې په اخره کې بیا زاهدان شي که نه تسبیح لاس ته راولي نو زه یمه چې د غاصب نظام پرزې وې په ځوانۍ کې زاهدان شول چې سپینګیري بوډاګان شول او نوکرو کې چې جوړه سرمایه کړه نو څوک چیلول او څوک حجونو له روان. ډېر ښکلی ډېر زیات ښکلی. او بیا د انسانانو نه خفه شم نو بیا داسې وایم چې د خپل سپي په سر چې لاس په مینه کېږدم عقیدت نه سم د ځمکې سره لیو شي او که اشرف المخلوقات ته ځان حلال کم هسې وینه به مې هېڅ بې عزت وشي. لالا دا شعر بیا ووایې. مننه جي. د خپل سپي په سر چې لاس په مینه کېږدم عقیدت نه سم د ځمکې سره لیو شي او که اشرف المخلوقات ته ځان حلال کم هسې وینه به مې هېڅ بې عزت توی شي. تورو ته سپین وایه تک تورو ته سپین وایه زهرو ته ګبین وایه وخت به دې لږ ښه وځي شپې ته ماسپښین. نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګورې تا ته ګوري
ما زړه کې وي په دې شکر کوه چې تا ته نه چې تا ته نه ګوري او ما ما ته ته ګوري ګوري واه واه بیا بل شعر دی چې سرینگر ته عالم زی تماشوله دا غور طلب دی جی 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 سرینگر ته عالم زی تماشوله او دا په دې چې د جنت غوندې سینګار دی او او راشئ وګورئ عبرت خو ترې نه واخلئ راشئ وګورئ عبرت خو ترې نه واخلئ په پاټا کې میرالي نومي بازار دی او د قام مشر او لارښود به ځان ته وایي د کام مشر د قام مشر او لارښود به ځان ته وایي او په ولس به د علم په شانې دروند وي او حقیقت چې معلوم کې د نږدې نه دا بدبخته به په دواړو سترګو ړوند وي ډېر ښه او دا موږ چې په تیارو کې ساتي دا یې مجبوري ده زمونږ واکداران د رڼاګانو نه یریږي واه او چې کله سپین سبا شي بیا به کم طرف ته تښتي د خپل کړي عمل د سزاګانو نه یریږي واه او چرته رور د خور د لاسه قتل نشو او خو بس خویان دي د غیرت په نوم قتلیږي او په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه زیزي په کمزوري ځای ماتي ډېر ښکلی جي دا شعر هم بیا ووایه ښه جي ډېر ښکلی چرته رور د خور د لاسه قتل نشو خو بس خویان دي د غیرت په نوم قتلیږي په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه زیزي په کمزوري ځای ماتیږي واه او ایجادات د ساینس بېشکه عنایات دي هر یو څیز د اسانۍ دپاره ساز دی او خو ځینو د انسان سکون غارت کړو په وسله او لوډ سپیکر مې اعتراض دی واه ډېر ښه او په اسلام باندې د خپله سره تیر یو چې د مال خبره راشي په شا کیږو او په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږي واه ډېر ښه ډېر ښه او حق اخیستی نشو حق په سوال غواړو حق اخیستی نشو حق په سوال غواړو چینګې خولې ګیلو له پیدا شوي یو او تل به د غټانو چاپلوسي کوو موږ شکریو له پیدا شوي واه او بله قیطه ده چې یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کی او بل غل هغه وي چې موږ یې منتخب کو هم مو لوټ کی او هم مو ځان ته په سلوټ کی او لاړه به یې مړه شوه ته به یې وشلې ده څوک دی چې پښتون له به شمله ګټي او اوس د پښتونوالي دور تللی دی خلک د پښتو په نوم پیسه ګټي او چې باور یې راله مات که خپل مې نه دی چې باور پې لا کولی شم خپل دی زه د چین په کیتي بیتې څه پوهېږم چې د مور ژبه مې وایي نه کابل دی مثالان زه دا ډېر زیات دي کم به یم درته په ایمان چې ډېر زیات دي او که داسې زه لیکم زما خیال ماسخوتن به شي او ټول به زما خیال چې معیار به پکې خامخا وي لکه زما یو شعر دی چې حسد لمبه کړي را کړي یو عمر له د نورو په سپرلو سوځو موږ خپل غمونه دومره نه سیزي څومره چې د بل په خوشحالو سوځو په دې کې دا معاشرتي دغه دي زمونږ چې کم کمی دي که نه هغه په دې کې پراته دي جي په اکو بکو باندې نه پوهېږم په اکو بکو باندې نه پوهېږم یوه خبره سپا سپینه کوم خلک په شوخ واننګو پسې ځي زه د زیړ مخو سره مینه کوم ډېر ښه جي ډېر ښه او هغه خلکو ته حیران ګوته په خوله شم چې د کوم چا سره ښه بېسیاره مال وي په حلالو پسې خلک حلالیږي ګمان نه کوم چې دغه به حلال وي واه ډېر ښه ډېر ښه او نن مې خپل زړه سره خبره وکړه نور ستا په خوښه ګرځېدنه کوم زړه راته ووایي که زما نه منې ستا په سینه کې درځېدنه کوم او هر څه وران دي که زما نظر خراب دی څه چې وینم پوټه راته ښکارېږي څه چې وینم پوټه راته ښکاري او هم هغه راله دا زړه ټوټې کړي هم هغه راله دا زړه ټوټې کړي چې د خپل زړګي ټوټه راته ښکارېږي واه واه او هغه سړي ته سړی نه وایم چې حیثیت په چل او زور جوړ کړي زه د هغه سړي کمال منم چې د بل زړه کې ځان له کور دا ډېر ښه شعر دی او هر څوک د غرض خبره پیژني هیڅ څوک د غرض خبره نه کوي قام ته چې لا حق د زمانې نه دی څوک د دې مرض خبره نه کوي او کوشش ته حاجت نشته ټولې چارې د تقدیر دي څوک هسې سرخورو شي څوک ذلیله شي رسوا شي او څوک ګرځي په منزل پسې د خپونه پسې خلاص شي په چا پسې منزل د کور د غولې پورې راشي او چرته چې انصاف مینه یووالی وي هلته په یو بل د خلکو زړه سوځي دلته کې د ظلم تنور ګرم دی ځکه خو د وچ سره لامده سوځي او څوک چې د نیستۍ په جرنده دل اوسي هغه د مستۍ د کوره لرې وي
او مینه په نهره خېټه نه کېږي دا خو د مړې ګېډې خبرې واه ډېر او زه مینه ویشم خو د بل نه مینه هم غواړم چېرته چې مینه نه وي هلته کې مې زړه نه لګي او په هغه ځای کې ناسته نه کوم ساه مې وځي چې په چا ښه نه لګم یا راباندې ښه نه لګي واه ډېر او که هر څومره مې ملګري هوښیار بولي خو د خپلو ستړو حل مې زده نه کو او که په ډېرو هنرونو کې استاد شم د دولت ګټلو چل مې زده نه کو واه ډېر او هر کار څوک پیدې دپاره نه کوي ځینې ځینې ځای کې تاوان هم ښوي او ما اوره د زړه خبره دی کله کله جبر په ځان هم ښوي واه ډېر او په اعلی او شاندار موټر کې ګرځي د کروڑونو په بنګله کې استوګن دی او بینک بیلنس په ډالرو کې موجود دی خو زما د آخرت په غم غمجن دی واه او بې محنته مرتبه موندلی نشي زیار چې ونه کړې کمال نه پیدا کېږي بې محنته مرتبه موندلی نشي زیار چې ونه کړې کمال نه پیدا کېږي او چې مخلوق درنه رضا نه وي سراجه د خالق د رضا سوال نه پیدا کېږي سراج لاله دا راته هم زیاته کوي چې کله ارمان دومره په سوشل میډیا مشهور شو څه احساسات ستاسو د ارمان متعلق یاره جي ډېر خوشحاله یم ارمان خو ارمان دی د ارمان نه مخکې زما یو لور وه په 2015 خواوشاو کې د هغې نه لږ لاندې او باندې هغه په سوشل میډیا ډېره مشهوره شوې وه اوس هغه د BS انګلیش سټوډنټه ده او شاعري هم کوي او اخري کال دی اوس په فارغه شي ورکړې مې ده او بیا به واده نو هغه په سوشل میډیا ډېره زیاته مشهوره شوې وه هغه د هلکانو شانتې به ګرځېده چې واړه وه نو د هغې نه پس خدای پاک ارمان راورساو او ارمان زما داسې بچوړی دی چې زه ډېر زیات فخر پرې کوم دا ډېر جینیس دی دا ډېر تیز دی او زه په ده باندې ډېر زیات ویاړ کوم البته په سبق یې لږ اثر پرېوتی دی خو انشاءالله چې دغه کامیابه زه پوره کومه کور کې موله یو بورډ راوړی دی ماسخوتن کښېنم مارکر را سره او چې چېرته ګران ګران خبرې نه هغه ورته زه ایکسپلین کوم زما اورېږي خو لکه ده کې یو کمی دی چې دی چې دا ویک دی نو دی د کور خوراک ډېر کم کوي او دا برګرې مرګرې ډېرې خوري او بل ما اسپتال کې یو 4-5 ورځې وساتو نو ډاکټران په دې نتیجه ورسېدو چې ما ته ویې دی به د بهر د خوراک نه به منې کړي او د ډوډۍ په ټایم به دی ډوډۍ د ټایمه پورې به دی وږی ساتي د ده نور هېڅ مسله نشته خو دی وږی ساته چې دی ډوډۍ په مینه خوري نو دی ښه خوراکونه نه خوري کمزوري کوونکي خوراکونه خوري او ښه خوراکونه نه خوري نو کوشش مې دی چې دی لږ دله لږ ټایم ورکړم او په ده باندې خلک ډېر زیات میندې دي او زه په دې باندې ډېر ویاړ یم چې یاره زما په بچو کې دا زما دغه راووته زما هغه زه په دې خوشحالېږم زه پروګرام له اکثر لاړ شم که نه سالات صاحبو نو خلک د ارمان نوم والي زما نوم پکې هم نه دي خو زه یم خیر دی مړه دا هم زه یم که نه ما د ده تصویر په خپل یو کتاب ورکړی نو ما پې لیکلي دي دی زما په شا باندې ولاړ دی زما د سر لاس ایښودی نو ما یې څنګه به د رب شکر ګزار نه یم څنګه به د رب شکر ګزار نه یم یو ځواني مې لاړه او بله راغله نو دا زما دویم جنم دی دا زما دویم جنم دی او زه پرې ډېر زیات فخر کوم چې ستاسو په مخ کې ښکل کړمه بلکې زما ټول بچي په ما ګران دي زما د خیره سره 10 بچي دي 4 لوڼه او 6 زامن او د یو نه راباندې بل ګران دی او د بل نه راباندې بل ګران دی ملګرو دا د سالا ټي مرکه چې تاسو وکړه امید دي چې تاسو به خوښه شي تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم صحیح سالا الله ورکړي اجازت د لوی الله په امان